د اونۍ ګردۍ میز. د میلمه راډیو اونیزه سیاسي معلوماتي او ټولنیزه خپرونه. د اونۍ ګردۍ میز. د میلمه راډیو قدرمنو اورېدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. هیلهمند یم چې روغ جوړ خوښ او خوشحاله به وئ او تېره اونۍ به مو په خیر سره پای ته رسولې وي. قدرمنو اورېدونکو د تل په څېر یو ځل بیا هم د میلمه راډیو څخه تاسو اوس مهال د ګردي میز خپرونه اورئ چې دغه خپرونه زه جمیل غیرت درته وړاندې کوم. دوستانو، په نننۍ خپرونه کې زموږ بیا هم موضوع د تعلیم یا د زده کړو په ارزښت باندې خبرې کوو. دا چې لکه په نورو خپرونو کې مو هم په دې اړه زیات میلمنو سره خبرې کړي دي، د هغوی نظریات مو راخیستي دي. دا ځل هم په خپرونه کې راسره میلمانه دي فعال کلخان حیران او همداشان یو بل تن خبریال او ځوان وهاب ویران. دوی زموږ سره په خپرونه کې میلمانه دي. دا چې پوهنه یا تعلیم څومره ارزښت لري د هغو په ګټو باندې خبرې کوو، د هغو په هغو سیمو کې چې تعلیم یافته یا تعلیم کچه ټیټه ده او یا هم پورته ده د هغو سیمو په توپیر باندې غږیږو، د خپلو ماشومانو په راتلونکي باندې غږیږو، ماشومان موږ څنګه کولی شو تر څو تعلیم یا زده کړو ته وهڅوو. داسې نور ډېر هم موضوعات هم شته. نو په خپرونه باندې پیل کوو. حیران صاحب له تاسو یې پیلوو. خپرونه کې درته ستړي مه شوئ. په خیر راغلی. مننه. خیر یوسف. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو ادارې ته او ټولو اورېدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. مننه کوو چې داسې برنامې په لار اچولې دي. زیات خوشحاله یو. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. ویران صاحب، تاسو هم په خپرونه کې هرکلی کوو. خیر راغلی. ډېره زیاته مننه. زه هم په خپل وار سره ټولو اورېدونکو ته سلامونه کوم. کورمودان چې د خپرونه په لار اچولې ده او موږ مو دلته مېلمه کړي. ډېره مننه. حیران صاحب، رضو خپرونه له تاسو پیلوو. تاسو به لومړی د تعلیم یا زده کړو په ارزښت باندې راسره وغږېږئ. څومره ارزښت لري زده کړې؟ زده کړې خو بیخي زیات ارزښت لري. زده کړې ځکه ووایم یو مبالغه به نه وي، حقیقت به وي. زده کړې دومره اهمیت لري زموږ په ټولنه کې، عموما ټول دنیا کې، په جهان کې. لکه د انسان اخباره چې روح وي، نو زده کړې دومره ارزښت لري. کله چې انسان ژوندی وي، په روح باندې ژوندی وي، نو کومو ټولنو کې چې علم یې، پوهه یې، تعلیم یې، تربیه یې، هغه ټولنې مخته تللي دي، هغه ملتونه مخته تللي دي، پرمختګ یې کړی ده. کومو ټولنو کې چې علم نه وي، پوهه نه وي، لکه موږ چې 50 کاله یا 15,000 کاله قریب موږ تاریخ لرو. 15,000 کاله تاریخ کې که موږ زیر سو، موږ دومره زده کړې نه دي کړې لکه موږ ته چې لازمي وي. موږ به مثال راواخلو، نړۍ ته به موږ زیر سو. جاپانیان او افغانستان سیول د انګریزانو چې قریب په یو کال کې آزاد شوي وو، یو ځای. نو جاپانیانو باندې امریکا 2 اټم بمونه واچول 1940 میلادي کال کې. جاپانیانو عکس العمل نه ورسره وښود. دی نه وغوښتل چې موږ جنګ ورسره وکړو، ځکه هغوی ویل که موږ نور جنګ وکړو موږ تباه کېږو. هغو علم ته، تکنالوژي ته لاس واچاوه، ساینس ته لاس واچاوه. نو نن که موږ زیر سو، نن جاپانیان ډېر مخته تللي دي. هغو خپل هېواد جوړ کړو، خپل ځان یې جوړ کړو، اقتصاد یې جوړ کړو. په اقتصاد کې امریکا نیمۍ نیولې ده، نیمۍ امریکا د جاپانیانو نیولې ده. نو د موږ دا بدبختي ده چې موږ علم نه لرو، علم ته لاس نه دی اچولی، علم ته مشا کړې ده، پوهه ته مشا کړې ده، تعلیم تربیه نه لرو، هېواد هم ویجاړ کړو، هېواد هم خراب کړی ده. نو زه یم چې علم ډېر ارزښت لري. علم که داسې ووایو چې د غذا ارزښت لري، که ووایو چې د روح ارزښت لري، کم به نه وي. نو جهان کې چې ملتونه کوم مخته تللي دي، هغه د علم په ذریعه باندې مخته تللي دي.
ما د جاپان مثال درکو چې جاپان که نن موږ تاسې ورته ځیر سو جاپان ټکنالوژي ته لاس اچولی دی یو څوک ویاړي چې هغه جاپاني لپټاپ ولري جاپاني ساعت ولري جاپاني موټر ولري جاپاني موټرسایکل ولري نو هر څوک ویاړي چې په جاپاني یو شی په کور کې ولري نو موږ که چیرې د دنیا سیال کیږو یا د نړۍ سیال کیږو موږ به په علم سره سیال کیږو کله چې په موږ کې علم عام سي که چیرې د ما واک وایي د ما د پښلو باندې کیږي نو زه دا چارواکو ته وایم چې علم تاسې اجباري کړئ کله چې علم اجباري سي دا ټولنه به جوړه سي هیواد به جوړ سي د هیواد د انسانیت قدر به پیدا سي د ټولنې قدر به پیدا سي د خاورې ارزښت به موږ وپېژنو موږ به پردو هیوادو ته نه ځو پردو هیوادو ته به خپلې خاورې چې نه ځو خپل هیواد به نه پرېږدو د خپلې خاورې ارزښت قدر به پیدا کړو نو ملتونه چې رسېدلي دي د علم په ذریعه باندې رسېدلي دي علم ډېر غټ شی ده الله پاک جل جلاله په انسان باندې علم فرض کړی ده هغه اگر چې هغه دیني علم د عصري علومو ته هم ضرورت دی امور زمان باندې ځکه چې نن سبا ټکنالوژي زمانه ده که عصري علوم نه وي موږ جهان سره سیالي نسو کولی جهان چې زموږ سره سیالي کوي یا زموږ په هیوادو باندې زموږ په هیواد کې جنګونه وي یا شخړې وي یا کورنۍ جنګونه وو نو د موږ له ناپوهۍ چې د خلکو سوء استفاده کوله که موږ پوه وایو موږ به هم داسې هیواد ساتلی و لکه نور جهان اوس یې خپل هیواد او خپله خاوره ساتلې ده نو د ما له ټولو هیوادوالو چې دا غوښتنه ده دا مې هیله ده چې دوی پوهو ته لاس واچوي او علم زده کړي کتاب ور واخلي قلم ور واخلي د علم په ارزښت باندې ځان هم پوه کړي اولادونه هم پوه کړي او ښه څارنه یې وکړي ډېره مننه کور دې ودان خیر اوسې ویران صاحب تاسو ته راګرځو تاسو هم که مهرباني وکړئ د علم د پوهې او همداشان د ښوونې په څنګ کې د روزنې ځکه ښوونه او روزنه دواړه سره بله لازم او ملزوم دي تاسو په خبره نو مهرباني وکړئ تاسو د دې په ارزښت باندې راسره خپل نظر شریک کړئ ستاسو په اند څومره اړینه ده ډېره زیاته مننه غیرت صاحب د علم یا د پوهې د ارزښت په تړاو باندې یعنی زه به ووایم چې ممکن زه دومره سویه ونه لرم چې هغه ارزښت یې زه وپېژندلی شم څومره ډېر ده که نه خو تر کومه ځایه چې زه فکر کوم د حیران صاحب د خبرو په تایید علم او پوهه په نړۍ کې یوازینی هغه عمل دی چې هیوادونه پرمختللې نړۍ او نن سبا هغه هیوادونه چې په نړۍ بادشاهي کوي د علم برکت لري پوهه ترلاسه کول چې څومره ضرور دی د دې ترڅنګ تربیه همدومره ضرور ده یعنی که موږ په فیصدي باندې پوهه او علم او تربیه سره معلوموو نو 50% به یې تربیه وي 50 به یې هغه وي علم صحیح چې 100% راته پرېږدي ځکه که یو څوک هر څومره علم ولري هر څومره ډېر علم ولري خو چې تربیه ونه لري هغه د خپل کور د خپل مور پلار د خپلې ټولنې او حتی د خپل هیواد په درد نشي خوړل کېدلی خو که تربیه ورسره ولري دغه به هغه په اصطلاح لکه شیدو غوړو مړۍ باندې چې غوړي درته واچوي بره درته واچوي دغسې معنا به ورکړي نو په ټوله کې علم یو غټ سمندر دی او په دې سمندر کې چې څومره انسان ځان ډوبولی سي همدومره یې خوند خوږیږي که نه نو زموږ تمه یا توقع له هغې ورځې چې زه د علم په ارزښت باندې یو څه ناڅه پوه سوی یم یوازینۍ دغه علم یې ده چې کاشکې زه د خپلې سیمې شاوخوا ځوانان ټوله ټولنه یو دغسې په علم سمبال ووینم چې ایله زه هغه د ارام ساه ورسره واخلم ځکه چې د حیران صاحب مخکې اشاره ورته وکړه په افغانستان کې له تېرو ټولو بدخوالیو موږ لوی لامل همدا یادولی سو علم چې موږ په دې برخه کې لکه پاملرنه نه وه کړې فوکس مو نه و کړی او نتیجه یې هغه وه چې مثلا موږ تر اوسه پورې لا حتی په خپله ډېر کوچني د ساده د ټلیفون چې په زنګ سپېوال کېږي دغه ټلیفون هم لا نه لرو که نه نو علم ډېر لوی ارزښت لري او خدای دې وکړي چې زموږ په ټولنه کې دود سي او ټول خلک د علم په ګاڼه سمبال سي ډېره مننه کور دې ودان سلامت اوسې حیران صاحب تاسو د ویران صاحب خبرې هم واورېدې بله
دې برخې ته راځو چې مونږ تاسو هغه ټولنې یا هغه سیمې یا هغه مملکتونه چې په هغه کې تعلیمي سویه لوړه ده او هغه ټولنې چې نسبت د هغوی نه تعلیمي سویه پکې ټیټه ده یا ښکته ده، د هغوی په منځ کې تاسو څه توپیر کوئ؟ توپیر خو روښانه ده. دغه کومو ټولنو کې چې علمي کچه لوړه ده، زیاته ده، هغو ټولنو کې کراري، په هغو ټولنو کې سوکالي، هغه ټولنې شتمن دي، هغه ټولنې دي په هر لحاظ باندې مخته تللي دي. کومو ټولنو کې چې علم نه وي، غربت په هغو کې مسلط وي، په هغو کې امراض مسلط وي، مرضونه، په هغو کې نفاق او بدحالي، جنګونه، دا شیان مسلط وي. ما مخکې یادونه وکړه چې که چیرې علم د موږ تاسو دولت اجباري کړي، دا به ډېره ښه خبره وي. سادي صاحب یو بیت ویلی دی: لکه ونه مستقیم په خپل مقام یم، که خزان راباندې راشي که بهار. سادي صاحب 40 کالو نو په یو جونګړه کې ناست و، بیا چې دا باران ورېدو هغه تال ورته ایښی و، نو هغه تال په ساز کې ډک شوی و. ده سوچ وهلی یو 40 کاله ما تېر کړو، عبث مې تېر کړو، که چېرې ما علم زده کړی وای به د ما کتابونه وو. 40 کلنۍ وروسته د علم ته ملا وتړله، بیا هغه د سادي صاحب بس کتابونه دي په جهان کې. علم هېڅ وخت نه غواړي. علم داسې څوک نه وایي چې زه د 50 کالو یم، د 60 کالو یم، د 60 کالو یم، 150 کالو یم، علم نه سم حاصلولی. په جهان کې موږ زیر سو، یو د 50 د 60 کالو سپین ږیری سړی یا ښځینۍ هغه کتاب راخیستی چې کله دی سفر کوي، په کې هغه بس کې کتاب وایي، په ټرین کې کتاب وایي، په اورګاډي کې، نو دوی وخت عبث نه تېروي. مهم څه شی دی؟ مهم وخت ده. کله چې د وخت قدر وپېژنو، موږ تاسې خود به خوده خپله باندې پرمختګ کولی شو. یو خو دا د موږ په ټولنه کې دغه بدبختي ډېره ده چې موږ د وخت قدر نه پېژنو. ګنټو دا هغه علتونه دي چې زموږ تاسو ټولنه نسبتا نورو هېوادونو نه په تعلیمي کچه ټیټ پاتې ټیټه او پاتې پرېښوي. موږ د قدر د وخت قدر نه دی پېژندلی. کله چې د موږ وخت قدر وپېژنو، موږ مخته تللی سو. په یو وخت کې زه له هنده راتلم په 1994 کې، ما سره په فلایټ کې یا په طیاره کې یو انګلنډ کس ناست و، سفارت ډیپلوماټان هغه راتلو کابل ته. نو ما پوښتنه وکړه د قریب د 1500 کالو، ما ویل چې ته کار څه کوې؟ ویل چې زه ټیچر یم، یعنې زه استاد یم په انګلنډ کې. نو ما سوچ ووایه چې د موږ 1500 کالو ماشومان چې دي هغه لیسې چې نه یې فارغ، هغو مکتبونه نه یې خلاص کړي، او دغه پوهنتون یې بیا ویلی د دغه قریب یو د کم عمره او دومره مخته هم تللی دی، ځکه چې د هغو هېواد د هغو ټولنه جوړه ده. نو موږ چې کله ټولنه جوړوو، موږ به اول د وخت قدر پېژنو، په دویم قدم کې به علم حاصلوو، په درېیم قدم کې به له تعلیم سره تربیه لرو. د والدینو د مور و پلار په دغه کې څارنه ډېر لازمي ده. باید جدي ورته واوسي، خپلو اولادو ته جدي څارنه وکړي. که چېرې مور و پلار څارنه وکړي د خپلو اولادونه یې بې وخته وخت نه تېروي بې ځایه. بلې، زه هم همدې ته راتلم. په همدې عقل هم تاسو خپله رڼا راته واچوئ چې والدین یا مور او پلار یا هم د کورنۍ غړي په دې کې څومره مسؤلیت لري تر څو خپل ماشومان دې ته وهڅوي یا هم تشویق کړي تر څو دوی زده کړې وکړي. ماشوم یو نیالګي ته ورته ده. کله چې نیالګی کېږدو، موږ تاسې د نیالګي څارنه به کوو، هغه ته به اوبه ورکوو، هغه ته به دوا ورکوو، هغه به لمر ته، اکسیجن ته، هوا ته، هر شي ته ضرورت لري، اوبو ته. چې کله هغه بیا ثمر ته ورسېږي، بیا موږ تاسې سوري چې مې استفاده کولی شو، له میوې چې مې استفاده کولی شو، ښکلا چې مې استفاده کولی شو، محیط هم چاپېریال هم پرې ښایسته وي. نو کله چې مور و پلار د اولادونو څارنه وکړي، د هغو پاملرنه وکړي او هغه مکاتبو ته بوځي او تر مکاتبو په څنګ کې د شخصي کورسونه پرې ووایي، هغه تعقیب کړي، نو هغه اولادونه زه دا په ویاړ سره ویلی شم چې اولادونه یو ځای ته رسېدلی شي، ځانونه رسولی شي. او که چېرې د اولاد مور و پلار والدینو هغه نه وي ورسره، د هغو سره همغږي نه وي ورسره، او د هغو څارنه نه وي ورسره، نو ماشوم داسې ده. یو بل مثال یې دا دی لکه کیسټ چې موږ تاسې څه شی کې ثبتوو، په هغې کې ثبتېږي. دماغونه یې داسې دي چې د هغو باندې تېر شوي نه وي، هغه اکسپرینس یا تجربې چې شی نه لري، نو هغسې بیا داسې ظالمان پرې واوړي چې هغو ته غلطې مفکورې ورکوي، غلط فکر ورکوي، غلط
غلط تحریک ورکوي، نو هغه بیا د هېواد په ګټه هم نه وي، د ټولنې په ګټه هم نه وي، د کور په ګټه هم نه وي، د دین په ګټه هم نه وي، په هېڅ ګټه نه وي. او چې کله ښه وروزل سي هغه د هېواد په ګټه وي، د اسلام په ګټه وي، د خاورې په ګټه وي، د ځان په ګټه وي، د تاریخ په ګټه وي. د تاریخ اتحاد هېڅ هم نه یاروي. امین ته امین وایي او خاین ته خاین وایي. کله چې د مور و پلار توجه په اولاد پسې وي، هغه اولاد یې حتمن یو ځای رسېږي. یو ژوندی مثال به زه درته ووایم، بیل ګیټس د امریکا یو سافټویر کمپنۍ مالک ده، خیریه مرستې هم ډېر لري. نو دغه یې په خپل مکتب کې ښوونځي کې ډېر لټ و. بیا یې استادانو ده ته د ده البته مور ته لیکلي وو چې دا نور مه رالېږه، د موږ وخت مه پرې راضایع کوه. دا لټ ته هېڅ شی هم نه زده کولی. چې کله ده هغه مکتوب ور وړی و یا خط ور وړی و مور و پلار ته، مور ته یې ویلي و څه یې راته لیکلي دي استادانو. مور یې ورته ویلي و چې دا خو یې لیکلي دي چې ته ډېر ښه سړی یې او تا چې به یو ډېر ښه غټ شخصیت جوړ سي په آینده کې، که ته کوښښ وکړې او زیار وباسې، نو موږ تا ملاتړ کوو، موږ دې سپورټ کوو، ته علم وکړه، پرمختګ وکړه، پوه شوې، خپل اهدافو ته ځان ورسوه، په کم علم باندې بسنه مه کوه. نو بیل ګیټس نن په جهان کې خیریه مؤسسې لري او سافټویر کمپنۍ لري، ځکه مور تشویق و، د کورنۍ له طرفه دی تشویق بله، چون ده ته داسې ویل شوي وو چې دا یې لټ ته یې مه یې رالېږئ، مه یې رالېږئ، د موږ وخت مه راضایع کوئ. تشویق و، د کورنۍ تشویق یې و، دی یې تشویق و. نو نن بیل ګیټس یو جهان د نړۍ سرمایه‌داره ده او ښه نوم لري. نو که موږ تاسې خپل اولادونه تشویق کړو او هغو پسې څارنه وکړو، استاذ ته ورسو، ښوونځي ته ورسو، لیسې ته ورسو، هغه تعقیب کړو، پوښتنه پسې وکړو چې ته څه شی کې درس دې ووي نه دې ووي، نمرې دې څومره وړې دي نه دې وړې، نو لرې نه ده چې هغه یو انسان جوړ سي او داسې پیاوړی انسان جوړ سي. نن که موږ تاسې ځیر سو، دنیا ډېره مخته تللې ده، بیخي زیاته مخته تللې ده، دومره مخته تللې ده چې زه ویلی نه شم څومره مخته تللې ده، بیخي زیاته مخته تللې ده. یو شاعر ویلي دی، نو ګونګ ته چې د شات خوند ورکړي نو د شاتو هغه به څنګه وي دی بیان کړي، د شاتو خوند، د شاتو لذیذ ذایقه او دغه به دی څنګه بیان کړي. نو زه دا یم چې د علم خو بیخي علم سمندر ده، علم د الله پاک لاس ده. که چیرې یو څوک ځان رسوي او دین ته خدمت کوي، خاورې ته خدمت کوي، مملکت ته هېواد ته خدمت کوي، ځان ته خدمت کوي، هغه د علم وکړي. د موږ د تاسې د هېواد تر ټولو بدبختي دا ده چې موږ تاسې علم نه ده حاصل کړی، علم نه ده ویلی، کوښښ هم نه ده کړی، خپل اولادو پسې سترګې پټوو، څېړنه یې نه کوو، هغه د موږ تاسې خپل مسؤلیت نه بولو چې دا د موږ مسؤلیت ده. اولادونه هم دې په نوره نړۍ کې که موږ تاسې ورته ځیر سو، سهار ولاړ سي مکتب ته، ډریور یې یا له مور پلار ورې منتظر سي، کله واړه ماشومان یې هغسې بیا کله مکتبه چې رخصت سي بیا یې کور ته راولي، کور ته ډوډۍ وخوري، بیا لږ استراحت وکړي، ماسپښین یې بیا ټیوشن ته بیایي، شخصي کورسونه پرې وایي. د هغو د کتابچو د قلمو حساب نه یې، دا کتابچه ده، دا قلم ده، وال پیپر یې ورته لګولی، دیوال کاغذ ورته لګولی، په هغه باندې دوی خطونه لیکي. دومره زیار چې دوی ورسره باسي، الان دغه علم چې دا د علم په ذریعه باندې هېوادونه او جهان رسېدلی دی، ملتونه رسېدلي دي. نو زما دا په افغانانو باندې غږ ده، په ولس مې غږ ده چې تاسې د خدای په خاطر باندې خپل اولادو ته توجه وکړئ، خپل اولادونه هواسوئ او د هغو ملاتړ وکړئ، د هغو مسؤلیت په غاړه باندې واخلئ. اولادو ته دا ناز مه ورکوئ چې تاسې موټر یې ورکړئ یا موټرسایکل یې ورکړئ یا موبایل یې ورکړئ، دغه ناز نه ده. دا ناز ده تاسې که ښه ورسره کوئ، اولاد سره مینه لرئ، محبت لرئ، د اولاد باندې تعلیم ورکوئ. ډېره مننه، کور دې ودان سلامت اوسې. ویران صاحب په همدې برخه کې پاتې کېږو لا هم چې د ټولنو په توپیر راسره خپل نظر شریکوي او همداشان مونږ څنګه کولی شو چې خپل ماشومان ښه تشویق کړای شو او د هغوی سره په دې برخه کې مرسته وکړای شو تر څو دوی علم یا تعلیم پوهې ته او په عین وخت کې تربیه چې د ماشومانو دپاره هم ډېره مهمه ده، په دې برخه کې تاسو خپل نظر راسره شریک کړئ. ډېره مننه. غیرت صاحب په ټوله کې په دې برخه کې لومړی که وایم مسؤلین ټول دي، زه ته موږ ټول مسؤلین یو که نه؟ بله. نو یو ماشوم چې کله تربیه کېږي د هغه لپاره لومړی د تربیې ځای د مور غېږه ده.
یعنې د ژوند عادتونه خویونه یا یو ډول په ژوند پوهېدل اصلا کې د مور په غېږ کې کېږي. خو په تعصب سره که وایم چې که د مور غېږه تعلیم یافته ونه اوسي او با تربیه ونه اوسي نو ډېر کم دا چانس ده چې هغه ماشوم به بیا با تربیه وي که نه، یا به دی د راتلونکي لپاره فرض کړه موږ د یو دغسې څوک لرو چې سترګې به مور نیول کېږي. نو بیرته هماغه کیسه ده که نه چې لومړی باید له سره باید ټول خلک علم شروع کړي، یعنې په ټولنه کې یو څوک باید پاته نه وي. د دې ترڅنګ زموږ په ټولنه کې یو بد رواج که ووایم، خدای دې وکړي چې په چا بده ونه رګېږي، زموږ ماشومان طبعا نو ډېر لرې وړاندې فکر نه کوي که نه، ځکه ماشومان دي نو حتما یو غلطي هم کوي، یو کار هم خرابوي، شوخي هم کوي، حتی کله کله جنګ هم کوي که نه. خو د دې په ځای چې موږ هغې په دغسې طریقه باندې پوه کړو چې دغه کار چې د نن کړی ده دا خراب ده که نه، د دې په ځای باندې موږ غوسه کوو، صحیح، د دې په ځای باندې مثلا موږ له هغوی سره یو تشددي عمل ترسره کوو چې د دې په بدل کې هغه زموږ ورونه، خویندې، اولادونه یا په ټوله کې ماشومان دغه یو دغسې فکر اخلي، دغه ویره پیدا کوي، او کله چې دغه ویره پیدا کړي نو خود به خوده دغه د دروغو لپاره زمینه برابرېږي. یو بله ورځ که دا ماشوم یو غلط کار کړی وي، فرض کړه ګیلاس یې مات کړی وي، خو که پوښتنه ترې وکړې دا ماشوم له ډاره نه درته وایي چې و ما ګیلاس مات کړی که نه، ځکه هغه ماشوم خو مخکې په کورنۍ کې وېرېدلی. نو که چیرې له ماشوموالې د دروغو له عادت سره مخ سي یا په دغه عادت باندې مثلا د خپل ژوند پیل کړي، دا په راتلونکي کې سلو سلو روان او بالاخره دا بې تربیې او په ټوله کې بې علمه رالویږي دا ځوان. خو که چیرې د کورنۍ له لورې یو دغسې تربیه ورکړل سي چې د هغوی لپاره مخکې حیران صاحب یوه موضوع یاده کړه، ویل چې امکانات زیاتره نه ورکول کېږي ماشومانو، صحیح. خو زه دغه خبره یو ډول ډېر په درناوي سره ردومه، ځکه اوسنۍ نړۍ ډېره مخته تللې او د دې نړۍ د مخته تګ لپاره به موږ که په هغه اندازه مثلا ورسره تللی نه سو، کوښښ به یې کوو. په امریکا کې یو ماشوم چې په 12 کلنۍ کې ماسټري نه دی خلاص شوی ده او اوس په ناسا کې وظیفه لري، دغه ماشوم په 14 کلنۍ کې د شطرنج په لوبه کې د نړۍ هغه چاته ماتې ورکړه چې هغه 12 کاله سر په سر هغه لوبې ګټلې وي. یعنې شطرنج ذهني لوبه ده. نو ماشومان هم دومره دي، هر ماشوم ډېر تیز فکر لري، ډېر تیز ذهن لري. د هغوی لپاره یو ډول زمینه سازي یا فرض کړه ټکنالوژي یا فرض کړه اوسني امکانات چې کوم دي له دغو سره د دوی عادتېدل ضرور دي که نه، ځکه د ټکنالوژي دنیا ده. تر اوسه اوس تر ډېره پورې یو څوک چیرې سفر لا نه کوي، خو که چېرته نهایت دغه زیات شي، ډېر شي، بیا د دوی په هغه ښوونیز بهیر باندې په دغه موضوع تاثیر نشي کولی. په دغه موضوع داسې راتلمه چې د دوی په ښوونیز بهیر باندې مستقیم تاثیر لري، صحیح. خو ټکنالوژي فرض کړه موږ دوی ته په دغسې ډول د دوی په اختیار کې نه ورکوو چې دوی ګیم وکړي، یا په دغسې ډول په اختیار کې نه ورکوو چې دوی د فرض کړه له یو چا سره په ویډیو کال خبرې وکړي، صحیح. موږ که مثلا د دې په ځای باندې ګیمونه دي، ګیم ورته انسټالوو، په هغه کې له الفا تر یا درس ده او دا درس د ګیم په شکل ده. په دې سره ماشومان کم از کم له الفبا تورو سره بلد دي. نو په ټوله کې لنډ به ووایم چې وخت مې ډېر نه وي نیولی، د ټولنې ټول خلک مسؤل دي، ټول خلک د دې مسؤلیت لري چې خپل ماشومان وروزي، او هدف به هم یوازې خپل ماشومان نه وي. زه چې څومره فکر کومه دا زما مثلا مسؤلیت دی چې زه هلته د شهیدانو په څلور لارې باندې یو ماشوم په یو نه یو ډول بد اخلاقي ووینم او هغه زه راڅنګ ته کړم، ورته ووایم چې دا کار بد ده، دا مه کوه، صحیح. نو فرض که تر ډېره اوس زموږ په ټولنه کې هغه شیونه ختم شوي دي چې مخکې به یو چا ماشوم ته چا ډېره وړه خبره کړې وه او دوی به کور ته ورتلل جنګ به یې کړو که نه. اوس هر څوک په دې مثلا خوشحاله کېږي چې دغه ماشوم ته یا د هغه ورور ته د هغه زوی ته یوه سالمه لار ور وښیي او یو ډول له خدای مکه که بېلارې کېږي له بېلارۍ یې راوګرځوي. که چیرې دغه دود موږ نور هم پراخ کړو او موږ تر ځان کشران ټول خپل ورونه او زمن وګڼو او هغه کوچنیانو ته دا فکر ورکړو چې تر تاسې مشران چې څوک دي دا ټول فرق په تاسې نه ټول د قدر وړ دي، صحیح. بالاخره به دا ټولنه که اوس نه یې 10 کاله بعد، که 10 کاله بعد نه یې 20 کاله بعد دې ځای ته رارسېږي چې موږ یو 100% یوې نورې پرمختللې نړۍ سره بیا لکه سیالي وکړی شو که نه. نو فرض کړه USA ده، دوی 100% اوس خلک تعلیم یافته لري،
د سروې په نتیجه کې دا معلومه سوې چې USA هغه هېواد ده چې 100% وګړي تعلیم یافته دي. خو زه فکر کوم که په افغانستان کې سروې وسي زموږ په هېواد کې که چېرته 80% راپره کړي یا 50% راپره کړي دا به زموږ یو ډېره نیکمرغي وي. صحیح. حیران صاحب وړاندې وویلي چې علم باید اجباري وای. کله چې د حضرت ظاهرشاه په وخت کې همدغسې تکرار وسو علم اجباري سو نو زما پلار یعنې د موږ له کورنۍ نه دغسې د نماینده په شکل دوی ته ورکړل سوی و حکومت ته چې هغوی په اجباري ډول باندې علم کوو که نه. نو زه اوس په دې ویاړم چې فرض کړه زما پلار علم کړی و یا تر یوې اندازې پورې تعلیم یافته و ځکه د هغه په نتیجه کې زه زما بل ورور حتی زما خوریونه زما ورېرونه یعنې را روان نسل مو که بیخي د نړۍ په سویان تعلیم یافته نه سي دومره کېږي چې هغه خپله تیاره او رڼا وپېژني. صحیح. نو د یوه نفر د برکت نه بلکل یعنې زموږ په کورنۍ کې یوازینی زما پلار که نه خو وګوره اوس تقریبا د کورنۍ چوکاټ په جوړېدو ده. نو خدای دې وکړي چې دغه دود ډېر عام سي چې هر څوک په خپل زوی په خپله لور په خپل ماشوم په خپل ورور خوریی او حتی که په کلي کې یو بېوسه یتیم بې سرپرسته ماشوم څوک ورپاتی په هغو باندې علم وکړي د هغوی څارنه وکړي د هغوی له درسونو نه لیدنه وکړي تر ټولو ډېر مهم د هغوی له استادانو نه لیدنه وکړي استادانو ته په ډېر احترام. صحیح. لومړی دین تر ماشوم مخکې لومړی د استاد څارنه وکړل شي. قدرمن اوریدونکو تاسو له میلمه راډیو څخه د ګردې میز خپرونه اورئ. د خپرونې په دې برخه کې رځو اوس هم لنډه دمه اخلو. د اونۍ ګردۍ میز. د میلمه راډیو اونیزه سیاسي معلوماتي او ټولنیزه خپرونه. د اونۍ ګردۍ میز. بیا هم ښه راغلاست. ډېره مننه. کور دې ودان سلامت اوسې. ویران صاحب تاسو مخکې مې یادونه وکړه زه په همدې پوښتنه پسې راتلم چې لکه USA یادونه مې وکړه چې 100% وګړي چې دي هغه تعلیم یافته دي. هغه ټولنې چې دومره کچه باندې تعلیم پکې په لوړه سویه ده او هغه ټولنې لکه بدبختانه باید ووایو چې زموږ تاسو او داسې نورې ټولنې چې په هغه کې تعلیم سویه دومره لوړه نه ده د دوی ترمنځ توپیرونه کوم دي؟ د دوی د ژوند په هغه کې توپیر څه دی؟ موږ خو غیرت صاحب لومړی باید ډېر په هزار بار شکر سره ووایو چې موږ په افغانستان کې 99.99% مسلمانه ټولنه لرو. صحیح. له هغه را دې خوا که وګورو هغه خلک چې فرض که مشخص USA نه ټول هغه خلک چې دوی تر موږ مخته علم ته لاس اچولی ما یو مثال ورکړ چې تر موږ مخته علم ته لاس اچولی دی هغوی خلک تر موږ ډېر هوسا ژوند لري. صحیح. فرض که هغوی یو ډول لکه په ټولو معیارونو برابر ژوند لري. صحیح. ډېر عادي شی که ووایم فرض که هغوی په خوړو کې په یو وخت باندې 5-6 ډوله خواړه لري. صحیح. خو دوی دغسې خواړه نه لري چې هغه 2 ټیمه وخوري که نه. مثلا زموږ ټولنې یو ډول خواړه لري او هغه یو ډول خوړو نه 2 ټیمه استفاده کېږي خو هغه خلک یو ډول خواړه په ځای 5 ډوله خواړه لري او په هغه ساعت استفاده ترې کېږي. صحیح. د دې دا ډېره وړه موضوع ده اصلا کې که نه. خو په ټوله کې که فکر وکړو دا موضوع تر دې ځایه را رسېږي چې یو سالمه روغتیا رامنځته کوي. صحیح. روغتیا په برخه کې دا موضوع که بیا چېرته د یو چا یو سالمه روغتیا رامنځته سي هغه سالم فکر لري او که سالم فکر یو څوک ولري هغه خود به خود خپله ټولنه جوړوي چې نتیجه یې هغه ده چې هغه خلک اوس فرض که زه لومړی د ځان لپاره تر 15,000 افغانیو پورې یو ټلیفون اخلم خو هغه ټلیفون یا په هند کې جوړ سوی یا په امریکا کې جوړ سوی یا په جاپان کې جوړ سوی. یعنې زما سرمایه په دې ډول روانه مخکې هغه د حیران صاحب د بیل ګیټس یادونه وکړه یعنې شخصا زما سرمایه یو نه یو ډول بیل ګیټس جوب ته روانه دا د دوی د دې برکت ده چې دوی هڅه وکړه تعلیم یې کړی ده دوی کمپنۍ جوړې کړې فابریکې یې جوړې کړې دي. که
که چېرته موږ هم دغسې کوښښ وکړو، هڅه وکړو، یا که فرض کړه د غازي د وخت هغه فابریکې زموږ له منځه نه وای تللې، نو نن به موږ هغه ډول هېواد لرو څنګه چې اوس موږ لرو. ډېره مننه، کور دې ودان سلامت شي. حیران صاحب تاسو ته راځو، چون د موضوع زموږ تاسو د علم او ښوونې او روزنې په هکله باندې ده. عموما موږ تاسو خو په دې باندې په دې باور هم یو او همدغسې دا هم چې په ښوونه او روزنه کې تر ټولو د والدین نه وروسته، د مور نه وروسته یا د دوی نه زیات یا کم دې کې به توپیر څنګه وکړی شو، ښوونکی ارزښت لري. ښوونکي ته څه پکار دي؟ ښوونکی څومره رول لري په دې برخه کې؟ د ښوونکي خدمت تاسو څنګه ارزوئ؟ د ښوونکي تکلیفونه تاسو څنګه ارزوئ؟ چون چې نن سبا که هر څه جوړېږي ته به د یو ښوونکي له برکته جوړېږي. که ته تعلیم هم کوې یا پوهنه ترلاسه کوې یا روزنه ترلاسه کوې، دا به هم د ښوونکي له برکته کوې. تاسو د ښوونکي مسؤلیت په دې برخه کې څنګه ارزوئ؟ زیاته مننه کوم حضرت صاحب. ښوونکی هغه څوک دی چې هغه جمهور رئیس، وزیر، ډیپلوماټ، والي، انجینر، ادیب، هر څوک ټولنه کې ده روزلی دی. نو ښوونکی ډېر مین رول لري ټولنه کې، دومره زیات رول لري او متاسفانه بدبختانه چې زموږ په ټولنه کې د ښوونکي قدر نشته. دا زموږ په ناپوهي باندې دلالت کوي. که چېرې موږ ټولنه کې پوهه زیاته وای، زموږ ښوونکي به قریب که زیات معاش نه وای 1 لک افغانۍ معاش پې وای میاشتې. ځکه چې ښوونکی ټول کارونه په ښوونکي پرې ایښي، هغه ما وي تا بچو ته، ما وي تا اولادو ته دی لګیا یې تدریس ورکوي، درس ورکوي. او زموږ ټولنه کې بیا تېر 100 کاله کې موږ دغه نارې وایو چې ښوونکو ته د زیات پاملرنه وشي، توجه د ښوونکو ته وشي، ښوونکو معاشونه دې لوړ شي، چې ښوونکو یې زندګي برابره شي او دوی اقتصادي ستونزې نه ولري، دوی لږ ذهني سکون ولري، دوی به نورو ښه تدریس ورکړي ماشومانو ته. متاسفانه زموږ ښوونکي چې دي اوس 8000 او 10000 او 12000 معاشونه اخلي دي، هغه باندې هېڅ هم نشي کولی. نو ښوونکی هغه څوک دی په ټولنه کې چې ما درته وویلې چې دوی تر جمهور رئیس راونیسه، تر انجینره، پروفیسره، تر ډاکټره، تر ادیبه پورې ټول شخصیتونه ده روزلي دي، ښوونکي روزلي دي. په جهان کې د ښوونکي ډېر قدر ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپله فرمایلي چې زه معلم یم، معلم تېر شوی یم. نو دا د دې لپاره یو د ویاړ ځای دی، د فخر ځای دی. موږ په ښوونکو باندې ویاړو، فخر پرې کوو، سلام ورته کوو. د دوی زحمتونه، د دوی خدمتونه موږ هېڅکله نه هېروو او نه به هېر شي انشاءالله تعالی. راځو موږ د ټولنې چې له دولتو چې له دولته چې له ملته چې له ولسه چې دا غوښتنه کوو چې ښوونکی دې ښه ونازوي. ښوونکی ته دې په کم نظر نه ګوري، ښوونکی ته دې په سپکه نظر نه ګوري. ښوونکی دا نه یې دا خو یو معلم دی، یو استاد، یو درس راکوي. که ښوونکی نه وای نن به دا دنیا ډېره ورانه وه، دا دنیا به په جهالت کې وه، دا دنیا به په تیارو کې وه، دا دنیا به په تیارو کې په تورو شپو کې قرار درلود. دا د ښوونکي برکت دی چې نن دنیا مخته تللې ده او رڼا ده، تمیز ده، انسانیت ده کې او مهرباني ده، مینه ده، محبت ده کې. نو ښوونکی ډېر مین رول لوبوي په ټولنه کې. ښوونکی خو ما په مخکې وویل چې ښوونکي ته باید جدي پاملرنه وشي. نو ښوونکي ته څه پکار دي چې زده کوونکو سره څه ډول میتود وکاروي، څه ډول دوی ته ښوونه او روزنه ورکړي؟ بل کال وړاندې جمهوریت کې قریب په وین رئیس هم راغلی و، رئیس صاحب. نو ما چې نوم هېر شو، د لوګر ولایت و. نو دلته څومره د شاګردان فارغ شوي وو، د علي بابا نور مکاتب وو چې بیا غونډه نیولې وه. غونډه نیولې وه، بیا ما یو شعر وویل، مالې د ښو اخلاقو درس راکړی رسول الله ده، و معلمه و معلمه د تا مو دغه تمنا ده. یو ښه هغه ډېر غټ معلم صاحب هم ډېر ستایلی و. نو هغه په وین رئیس صاحب ما ته وویلې چې 18 ساعته یا 20 ساعته اولادونه له تاسې سره یي، هغو روزنه په تاسې باندې هم فرض ده، لازمي ده، مسؤلیت هم دی. تاسې مور پلار د اولادونه هم دي، مور پلار یاستئ، اولادونه هم دي. هغه تاسې باید تاسې د هغو څارنه وکړئ او د هغو تربیه وکړئ، پوه شوې. او تاسې 3 یا 4 ساعته معلم ته راولېږئ، معلم باندې تاسې د هغه
تعلیم هم کوي، د هغه تربیه هم پرې کوي، د هغه پوهه هم پرې هغه کوي لوړوي، د هغه تحصیلات هم پرې لوړوي. خو اوس معلم صاحب ټول داسې نشي کولی. زه په هغه باندې قایل شوم د هغه خبرې ته، د هغه دلیل ته، ځکه چې معلم صاحب چې کوم خدمات وړاندې کوي یا تدریس وړاندې کوي 3-4 ساعته کې او دی هغه کوي، خو هغه موږ ټولنه کې د موږ کورونو د موږ والدینو دا ترسره نه ده کړی، هغه مسؤلیت موږ نه ده ترسره کړی. زه به یو ژوندی مثال درکړم، د علي بابا د لیسې علي لیسې والدینو په شورا کې زه خپله یو غړی یم. قریب 3,500 څه کم 4,000 شاګردان لري. د ګوتو په شمار باندې ما څوک نه دي لیدلي چې د خپلو اولادو پسې راشي پوښتنه دې وکړي. د ګوتو په شمار باندې علي بابا ښه قدرونه وړاندې کړي دي، ډاکټران یې وړاندې کړي دي، انجینران یې وړاندې کړي دي، ادیبان یې وړاندې کړي دي، ښه قدرونه یې ټولنې ته وړاندې کړي دي، خاورې د مملکت ته وړاندې کړي دي. خو متاسفانه څوک نه دي راغلي چې مطلب د خپل اولاد پوښتنه وکړي چې ایا دلته راځي، درس یایي نه یایي، پیاوړی ده کمزوری ده، څه ورسره وکړم. درسي میتود یې دا وړ دی چې په یوه صنف کې چې هغه ظرفیت لري د 25-23 ادب شاګردانو ورکړی ده. البته د شاګردانو لپاره 23 نفره شاګردان درس ویایي، هغه د صنفانو نشتون له وجې 50 نفره 45 نفره کې ځای کړي دي. صنفانو باندې موږ راګرځو، نو دا ظرفیت نه لري چې اوس یو دا موږ تاسې په ټولنه کې چې د یو محصل جرأت نه لري، یو محصل جرأت نه لري چې هغه په یو مجالس کې په محفل کې وغږېږي، لیکن شاګرد خو بیخي نه لري، ځکه چې هغه ته موقع نه ده مساعده شوې، چانس نه ده ورکړل شوی. ته ورشه بلاک وایه او هغه ته تختې ته ودرېږه، ته یو څه ولیکه، ته یو تقریر وکړه، یو هغه موقع ورکړل شي. ورکې معلم چې ورشي په صنف کې یو 25 دقیقې یو 40 دقیقې ساتي، هغه منډه منډه تېر کړي، هغه کورنۍ وظیفې ورکړي، وظایف ورکړي، بیرته ترې ووځي. نو د مال دولتو چې دا هیله ده چې دوی د هغه ته مکتبو ته صنفونه زیات کړي، ظرفیت یې څومره ظرفیت ولري دومره ظرفیت یې ورکوي، زیات یې نه ورکوي. که چېرې زیات لوډ ور زیات کړي، هغه تدریس هم نشي ورکولی، درسي میتود هم پرې کمزوری نشي ورته وړاندې کولی، درسي میتود شاګردانو ته، او شاګردان هم کوم هغه نشي ترې اخذ کولی، اخذ نشي ترې اخیستلی چې هغه استاد کوم درسي میتود ورته وړاندې کړي او دوی سم هغه ورته واقع اخذ واقع او دوی هغه نوټ کړي له ځانه سره او دوی څه زده کړي. نو د ما په ټولو کې د دولت چې ده هغه د خواهش ته علم د تېر چې دوی جدي پاملرنه وکړي ټولنې ته او درسي میتود ته پاملرنه وکړي او کوم مکاتبو کې چې ښوونځي نه وي هغو ته یا صنفونه نه وي کم یې کړي، هغه شتون ولري، هغو ته هغه جوړ کړي. د اول ځل چې کله په جهان کې اسلامي پوهنتون جوړېدو په مصر کې جوړ شو، الازهر پوهنتون انشاءالله د ما په الف ګمان سره مصر کې جوړ شو. بیا یې هغو ته دغسې محیط دغسې چاپېریال جوړ کړي وو چې د محصلینو طبیعت او د آب و هوا سره ولګېږي او دوی خسته نه شي، د درسونو ښه ووایي. ډېر کور دې ودان سلامت اوسې. ویران صاحب چون د خپرونې وروستۍ برخې ته هم داخل شوي یو، تاسو هم په دې هکله سره خپل نظر شریک کړئ چې ښوونکی په ښوونه او روزنه کې څومره رول لري، همداشان په دې اړه خپل نظر سره شریک کړئ مهرباني. ډېره مننه غیرت صاحب. لومړی که ووایم تر ښوونکي مخکې لومړی زه مسؤلین یادوم، د دې په موخه چې موږ یوه بااستعداده او په علم سمبال ټولنه رامنځته کړو. پکار ده چې د ښوونکو لپاره بېلابېل سمینارونه د هغوی لپاره تعلیمي پروګرامونه ونیول شي، ځکه چې په افغانستان کې تر ډېره بیا خاص په پکتیکا کې که ووایم درسي کوم میتود فکر کوم چې کوم ده د یو څه پخوانی ده، صحیح. او په نوره نړۍ کې یا خپل هیواد کې په کابل او ځینو نورو پرمختللو ولایتونو کې نسبت چې پکتیکا ته پرمختللي دي، هلته هم دا میتود یو څه بدل شوی ده. نو دلته حیران صاحب ډېر ښه موضوعات یاد کړل، لکه د استادانو تشویق، د هغوی مثلا هغه مکافات او دغه ځینې موضوعات یاد کړل. هغه استادان چې زه ټولو ته ډېر احترام لرم، ځکه چې زه خپله د یو کال لپاره استاد پاتې شوی، نو هغه استادان چې زما استادان تېر شوي دي یا په ټوله کې استادان دي، د هغوی هغه میتود چې فرض که دوی یو ساعت تېروي، یو ساعت درس ورکول دي، یو ساعت تېرول دي. که یو ساعت تېروي
نو هغوی ته دغه 8,000 افغانۍ چې دوی اخلي دا هم نه دي لکه پاکې که نه ځکه د ټولنې هغه لومړنی تر ټولو غټ د روزنې مسؤلیت دوی ته په غاړه یو څوک که باچا کیږي یو څوک که وزیر کیږي یو څوک که بیا په راتلونکي کې استاد کیږي یا بل هر څه کیږي صحیح لومړی شروع یې همدغه استاد کړی دغه استاد یو ځوان یو میرمن یو هلک یو نجلۍ روزي او بالاخره هغه بیا هېواد تر د نړۍ په سطحه باندې په لوړو هېوادونو کې راولي نو که چېرته د درسي میتود په تړاو باندې یو دغسې څه موسي چې فرض که ابتدایه صنفونو کې د لږ بوجۍ استاد یو ورځې د ماشومانو لپاره یو دغسې تفریح برابره کړي که نه ځکه د ابتدایي درسونو په وخت کې ماشومان طبعا کم عمر لري او هغوی مثلا له والو له رټلو له دغه شي سره نو جوړ نه راځي خو که چېرته استاد یو څه په خندا خبرې ورسره وکړي بالاخره به هغه شاګردان تر منځنۍ دورې پورې ډېر په شوق سره هغه درس ووایي منځنۍ دوره کې مثلا دوی په دې پوه کېږي چې زه ولې راځم دې سي هغه د علم ارزښت ورته معلومیږي بیا نو هغه وخت کې بیا استادان باید دا وکړي چې هلته د زده کړې هلته ټول فوکس په زده کړه وکړي تر ډېره که موږ فکر وکړو مهم موضوعات چې په درسونو یا په لیسه کې دي هغه هم د منځنۍ دورې خواته شروع کېږي که نه نو استادان د لا ښه میتود د تطبیقولو لپاره لومړی موږ ورځنی پلان لرو اونیز لرو میاشتنی لرو او بالاخره کلنی لرو که چېرته ټول استادان دغه 4 پلان له ځان سره ولري هغه خود به خود په خپل درس کې کامیاب او هغه 25 پر ځای په یو سیم کې 50 شاګردان چې مثلا د ده لپاره ناست وي دی راځي 40 دقیقې هغه مثلا رسمي دنده هم ترسره کوي اسلامي وظیفه هم ترسره کوي یا فرض که د 50 کورنیو ټولې هیلې چې ده ته 40 دقیقې په تمه وي نو هغوی ته به بالاخره یو دغسې درسي چاپېریال رامنځته کوي چې هغه 50 نفره یا 50 نفره په سیم کې ناست شاګردان به له یو بل سره په میسیجو کې تر خبرو تېر وي او بالاخره استاد ته به وایي نو لیسې دورې په وخت کې استادان په هغه وخت کې باید له شاګردانو سره بیا یو دغسې ماحول رامنځته کړي چې شاګردان د سټیج سي نه چې کله دوی 12مه فارغې سي د خبرو سي یو ځای د ناستې سي یو ځای فرض کړه همدغسې رسنیو سره د خبرې وسي هغه شاګردانو لپاره د ګردي میزونه مثلا دایر سي یا د لیسو له ادرسه د پوهنې ریاست له ادرسه هغه د شاګردانو لپاره د غونډې ونیول سي دوی ته د یو څه غټ غټ مسؤلیتونه ورکړل سي تر څو له 12مه صنفه راپارغېدونکی شاګرد کم از کم هغه د خپل کلي په جومات کې حجرات سره خبرې وکړي ډېره مننه کور دې ودان سلامت اوسې په وروستیو کې مو خپل پیغام ووایئ او هغه څه چې تاسو یې نوي ویلي یادونه مو نوي کړي یا مو په ذهن کې پاتې وي غواړئ چې ووایئ هغه هم راته ویلی شئ او خپل پیغام مو هم عموما د تعلیم او د تربیې په هکله راته ویلی شئ مننه غیرت صاحب تربیه او تعلیم زه دواړه یو بولم چونکه یو نه دي زه یې ځکه یو بولم که په دغو دوو کې یو نه ولرې نیمګړتیا ده نو زما په ټولو والدینو مور پلار خویندو ورونو کلیوالو او هیوادوالو دا غږ ده چې دوی د په خپل کور کې هېڅ دې ته نه ګوري چې دا زما زوی نور لوی ده نه په ټولو خلکو دې درسونه ووایي په ټولو دې ووایي د دې تر څنګ هغه تربیه چې زموږ ډېر ښه پاک دین لرو زموږ په دین کې چې کومه ټاکل شوې ده یوازې که په همغه باندې موږ قدم کېدو نو خود به خود زموږ ټولنه با تربیه ده او د دې تر څنګ زما یوه له کلونو مثلا یوازینۍ غوښتنه که غواړو چې موږ په راتلونکي کې د لوړو زده کړو په برخه کې ډېرې ښې لاسته راوړنې ولرو یا یو ډول دغسې ځوانان ولرو چې هغوی مسلکي وي او په خپل مسلک کې خوشحاله وي اخلاصمندانه کار کوي زما ډېره تمه دا ده چې له 10م 11م او 12م صنفونو کې دي دا زده کړې رشتې ته واوړي که نه ځکه چې هر ځوان به د خپل ځان لپاره خپله رشته ټاکي فرض که ما تر 12مه صنفه پورې لا رشته نه سوی ټاکلی ځکه یو کتاب به ډېر راته ښه و بل کتاب به ترې غږ ښه و بل به بیا تر ټولو بدتر و بد به مې ایسېدو که نه نو په دې ځای کې یو څه ګنګسیت رامنځته کېږي نو شاګرد مجبوره داسې بیا د کانکور لپاره جلا امادګۍ وي یا یې بیا خپله رشته وټاکي که نه 3 کلونو کې دوی رشته ټاکلی سي کار ورته کولی سي او د دې تر څنګ دوی بالاخره ډېر په اسانۍ سره کولی سي چې خپله د خوښې یا د خپل خوښې مسلک چې کوم دوی ټاکي په هغه کې په اسانۍ سره تر تخصص ځان ورسوي
ډېره مننه. مهرباني حیران صاحب، تاسو هم ورته خپل وروستی پیغام په لنډو کې ووایئ. زما پیغام خو ټولو ولسونو ته دا ده چې په اولادونو دې درس ووایي، بس دې وختونه نه پرې تېروي، لوړې زده کړې دې پرې وکړي، پي ایچ ډي او دکتراوې دې پرې واخلي. د دې موږ ته تعلیم چې اوس دا په نشتون حساب دی. جهان ډېر لرې تللی دی او موږ د جهان له کاروانه چې ډېر لرې پاته یو. نو یوازینی علت د هېواد جوړېدنې او بساینې او د سمسورتیا عامل دا دی چې دوی په اولادو باندې درس ووایي او توجه ورته وکړي. بل مې په دولت باندې دا غږ دی چې دولت یې شاګردانو ته، محصلینو ته، مکاتبو ته، لیسو ته تکنالوژي او داسې نور لپټاپ او دغسې که نور شی ورته ضرورت وي هغه دې ورته هغه کې اماده کړي، ځکه چې د موږ تاسې شاګردان چې کله په علمي ډګر کې پرمختګ وکړي نو خود به خود موږ هېواد مخته ځي. او بل مې دا چې دا لوږه مقبوله جهالت نه قبلوو، باتور یو په جهان کې موږ ذلت نه قبلوو. موږ ټول ملت ته دا غږ ده، ملت هم دا غږ دی چې راځئ یو وخت ډوډۍ وخورو، یو وخت یې نه وخورو. په دولت هم دا غږ ده چې تاسې په هر شي کې سپما وکړئ، خو په تعلیم کې سپما مه کوئ، په کتاب کې سپما مه کوئ، په علم کې سپما مه کوئ، په مکاتبو باندې ولګوئ، په لیسو یې ولګوئ، په پوهنتونو یې ولګوئ، هغه استادان کې مقرر کړئ چې هغه ښه قدرونه یې، ښه دکتورا یې ولري او ښه عالي تحصیلات یې کړي. نو زما دا غوښتنه ده زه یم چې که موږ تاسې دا هېواد جوړوو، په علم یې جوړوو. بې علم موږ هېڅ هم نشو کولی. لنډه خبره دا زما ده. ډېره مننه. کور دې ودان حیران صاحب چې خپرونه کې راغلی او خپل وخت مو موږ ته راکړ. مننه، خیر اوسئ تاسې چې مننه چې موږ ته وخت راکړو او راوبدلو. مننه. ویران صاحب تاسو نه هم ډېره مننه، کور مو ودان چې ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. قدرمن اورېدونکو، تاسو له میلمه راډیو څخه د دې اونۍ ګردي مې خپرونه واورېده. تر بیا چې زه جمیل غیرت د نورو خپرونو او نوو میلمنو سره حاضرېږم، ما ته اجازه راکئ. تاسو ښه وخت ولرئ. د الله په امان. د اونۍ ګردی میز. د میلمه راډیو اونیزه سیاسي، معلوماتي او ټولنیزه خپرونه. د اونۍ ګردی میز.